بخونکو خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه هم در سره د لومړي لوست څخه تر اوسه پورې ټول درسره لیدلي وي او مهم ټکي هم په خپلو کتابچو کې لیکلي وي. کم کتابونه کم مواد چې در سره دي ګران زده کوونکو د درسو سره در سره حتما مطالعه کوئ، ولې چې ریاضي یو مضمون دی چې تنها په اورېدلو تنها په لیکلو نه کیږي. تاسو باید هغې کې ډېر کار وکړئ، تخنیکي مختلف سوالونه کار وکړئ تر څو چې ذهن ښه انکشاف وکړي او هر رقم سوال تاسو پکې حل کړئ. بیا هم که دا درسونه تاسو ته مثلا ټول ریاضي درته زده نه کړي، خو تاسو یعنې مثلا ټول درسونه دلته زده نه کوئ او بیا کورس هم ورسره وي، ډېر درسره کومک کوي. یعنې دا یو هغه کومکي درسونه دي چې تاسو هم کورس وایي هم در سره زه بیرته دا درسونه بیرته تکراروم. نو کوشش وکړئ دا درسونه چې تاسو ته رسیږي ښایي در څخه په دقت وګورئ، ترې ښه مثبته ګټه واخلئ. کوم شی چې تاسو باعث د دې کېږي چې تاسو ته د درس مزاحم کېږي هغه شی درنه لرې کړئ، په ارامه کوټه کې کښېنئ، کتابچه او قلم راواخلئ او درسونه هم در سره ووایئ. او کوشش وکړئ دا ویډیوګانې چې تاسو ته رسیږي نور ملګرو ته مو رسوئ چې په ثواب کې تاسو هم راسره شریک راشئ. او کوم نیک نظریات چې تاسو د درسونو په باره کې لرئ، کوم ځای کې مثلا ښایي چېرته کم زه خو درس ورکوم ماته نه ښکاري، زه خو مثلا چې تشریح فکر کوم زه پوهېږم تاسو هم پوهېږئ، نو بیا زه کوم بعض ځایو کې کمی کاستی مثلا فکر مې نه نیولی یا نه تاسو نه پوه شوي، نو هغه کولی شئ د کومنټ په شکل واتساپ په شکل یا مسنجر یا هره طریقه چې مثلا جانا ښوونیز مرکز ته راشئ کابل ته، او هر رقم چې کوی شئ یعنې ما سره شریک کړئ، انشاءالله زه ډېر خوشحالیږم. ګران زده کوونکو مخکې درس کې موږ او تاسو هغه وویلې چې افادو باندې وغږېدو، په قوسونو باندې وغږېدو چې د هغې اساساتو باندې پوه شو، بحثونه پکې حل کړل. له خیره چې نور بیا مخته تلو نور هر فصل کې د هغې افادې د هغې قوسونه کاروو، سخت سوالونه به یې کاروو، خو ډېر اساساتو باندې مې نه غږېږو ولې چې پرون هغه درسونه موږ زده کړل. نن ګران زده کوونکو په بعضې موضوعګانو باندې غږېږو چې هغه په حساب کې ډېر مهمه دي، باید زموږ زده وي. اوله موضوع چې موږ پکې وایو هغه دا ده چې موږ یو وخت کې په اله کلم چې حساب نوی شروع کړو، تاسې که په یاد موږ طبیعي عددونه په دوه برخو ویشلي ول. طبیعي عددونه په دوه ډوله عددونه په دوه ډوله، یو ته م ویلي وو اولیه عددونه او یو ته م ویلي وو مرکب عددونه. او هلته م ویلو چې دا پس ته بیا له خیره مطالعه کوو، بیا پرې غږېږو، ولې چې هغه ځایونو کې کوم مطالعه کول بیا تاسو ډېرې موضوعګانې مثلا هغه نه وي زده که هلته پرې غږېدو نه م زده کېده، نو ښه به دا وه چې اوس دلته راغلو دلته پرې وغږېږو. اول ګران زده کوونکو چې مطالعه کوو هغه څه ده؟ طبیعي عددونه دي، اولیه عددونه دي. اولیه عددونه کوم عددونو ته ګران زده کوونکو ویل کېږي؟ اولیه عددونه هغه عددونو ته ګران زده کوونکو ویل کېږي چې هغه فقط په خپل ځان او په یو باندې پوره تقسیمیږي. هغه عددونه چې فقط په خپل ځان او په یو پوره تقسیمیږي او په بل هیڅ عدد باندې پوره نه تقسیمیږي، هغې ته چې وایي اولیه عدد. اولیه عدد هغې ته چې دوه فکټوره ولري یا داسې درته وایم دوه قاسمه ولري، په دوه نفرو پوره تقسیم شي، چې یو خپل ځان ده په خپل ځان پوره تقسیمیږي او بل یو ده، دوه دانې باید ولري، شرط یې همدغه ده، دوه دانې باید ولري، دې ته اولیه عدد ویل کېږي. لکه څه رقم ګران زده کوونکو؟ لکه دوه. صحیح ده؟ دغه دوه چې ده ګران زده کوونکو یو په دوو پوره تقسیمیږي او یو په یو پوره تقسیمیږي، هم په دوو پوره تقسیمیږي هم په یو باندې، په بل چا نه تقسیمیږي، بل عدد نشته چې دوه پرې پوره تقسیم شي. په دوو نه، دوه باید پرې پوره تقسیم شي، دلته متوجه اوسئ. دا ګوره په دوو تقسیمیږي، دوه په یو تقسیمیږي، نو دا اولیه عدد شو. بل عدد چې ده ګران زده کوونکو مثلا درې ده. درې عدد چې ده ګورئ په خپل ځانه تقسیمیږي، یعنې دریو باندې او بل په یو باندې پوره تقسیمیږي. مثلا پنځه ده ګران زده کوونکو، پنځو باندې پوره تقسیمیږي او په یو پوره تقسیمیږي، بل چا نه تقسیمیږي. یا فرض مثال اووه ده، اووه په خپل ځان پوره تقسیمیږي او په یو پوره تقسیمیږي. یا فرض مثال څو ده؟ یولس ده، یولس په یولسو پوره تقسیمیږي او یولس په څو باندې؟ په یو باندې پوره تقسیمیږي. یا همداسې بل عدد ده موږ مثلا ولس وایو، ولس چې ده ګران زده کوونکو په ځان پوره تقسیمیږي او په یو پوره تقسیمیږي. بل عدد چې ده ګران زده کوونکو مثلا یو څلوېښت ده ګران زده کوونکو، یو څلوېښت په یو څلوېښت پوره تقسیمیږي او په یو پوره تقسیمیږي. نو هغه عددونه چې تنها په ځان پوره تقسیمیږي او په یو پوره تقسیم شي هغې ته کوم عددونه موږ وایو؟ اولیه عددونه. صحیح ده؟ دې تعریف مثلا کوم ول دوه ده ګران زده کوونکو، درې ده، مثلا بل ورپسې پنځه ده، بل ورپسې اووه ده، بل څو راځي؟ یولس، دیارلس، اوولس، نولس. صحیح ده؟ شل مثلا نه ده، یوویشت نه ده، دوهویشت نه ده، درویشت ده ګران زده کوونکو. صحیح ده؟ درویشت پسې مثلا څو ده؟ درویشت، څلېرویشت نه ده، پنځهویشت نه ده، شپږویشت نه ده، اووهویشت نه ده، اتهویشت نه ده، نههویشت ده ګران زده کوونکو. همدغسې ټکه ټکه ډېر عددونه دي نور. صحیح شو؟ ګران زده کوونکو دا هم په یاد وي چې څو خبرې په طبیعي عددونو کې تاسو به دا د اولیه عددونو کې زده کوئ چې څه خبرې دي لیکي. اوله خبره ګران زده کوونکو دا زده کوئ چې کوچنی ترین تر ټولو کوچنی او اولیه عدد چې دا هغه څو ده؟ هغه دوه ده، تر ټولو کوچنی، د دې نه بل کوچنی نه لرو. دوه چې دا کوچنی عدد ده په اولیه عددو کې، غټ یې معلوم نه ده، دی ډېر غټ، یعنې غټ همداسې زه تر څومره پورې چې د وړوکی تر ټولو وړوکی عدد یې څوک ده؟ عدد یې دوه ده. صحیح ده؟ او دې عددونو کې دا خبره په یاد چې ټول پرله پسې نه دي، لکه یو دوه درې څلور چې ورپسې نه دي، فقط دوه دنیا پرله پسې دي چې هغه دوه او درې دي ګران زده کوونکو، دوه پسې درې.
دا دواړه اولیه دي. بعد د هغې نه بیا ګوره 3 په 4 راځي خو نشته دلته، بیا 15 ده، بیا 9 ده، بیا همدغسې هغه ده. داسې مه زده کوئ چې 2 فرق ده. ولې دلته ګوره فرق یو شو، دلته یې دې سره یو جمع که دا درکوي، دلته یو جمع که 4 درکوي، دا نه درکوي. یا داسې مه وایي چې فقط دلته د نور جمع کوي، داسې نه ده. ګوره دې سره 2 جمع که دا درکوي، دې سره 2 جمع که درکوي، دې سره 2 جمع که دا نه درکوي، دې سره 2 جمع که دا درکوي خو دې سره 2 جمع که دا نه درکوي. نو بیا دلته متوجه اوسئ. یعنې هدف مې دا ده درته چې اولیه عددونه کوم خاص قانون ځان ته نه لري. یعنې داسې موږ نه شو ویلی چې دا قانون مخته وړه ټول به درکوي. مثلا موږ وایو چې جفت عددونه 2 ولیکئ، بیا 2 سره 2 جمع کړه، ټول جفت عددونه لاسته راځي. مثلا 2 ده، 4 ده، 6 ده، 8 ده، داسې لاسته راځي. دې بیا داسې نه دي، کوم خاص قانون نه لري. شمېر معلوم ده، ډېر زیات دي. خبره خو انشاءالله ورسېدې که نه. تر ټولو کوچنی عدد څو ده؟ 2. پرلهپسې فقط څو دانې دي؟ 2 دانې، 2 او 3 ده. 2 اولیه ده، 3 اولیه ده. بعد د هغې نه داسې هغه ده ادامه لري. ګورئ ګران زده کوونکو، تاسو دلته ګورئ چې د 2 او د 10 په منځ کې یا د 1 نه تر 10 پورې دلته 4 اولیه لرو. 2 ده، 3 ده، 15 ده او 9 ده. د 10 نه بعد تر 20 پورې 4 لرو. خو د 20 نه تر 10 پورې بیا فقط 2 دانې لرو. داسې دانې دلته عددونه دي چې 1 دانه په منځ کې ده. داسې عددونه چې هېڅ پکې شته هم نه. یعنی کوم د شرط نه دی چې هر دفعه موږ وایو چې د 1 نه تر 10 پورې 4 دي، 10 نه تر 20 پورې 4 دي، 20 نه تر 10 پورې 4 دي، هر چې 4 سره. ما درته مخکې ویلي چې کوم قانون مانون نه لري دي. همدې لپاره موږ شمېر هم نشو پیدا کوم حد اخیر ورته نشو ټاکلی چې دغه حد اخیر د همیشه دې نه لاسته راوړه. صحیح ده؟ نو دې لپاره دا همداسې عددونه دي چې موږ ته کله راکړي، موږ مقصد ګورو چې دا په ځان تقسیمېږي او په یو تقسیم، بل چا نه تقسیمېږي. نو همغې ته موږ چې وایو اولیه عدد ورته وایو. صحیح شو؟ یعنې دی هغه و. دې عددونو کې ګران زده کوونکو، دې عددونو کې 2 چې ده فقط جفت ده، نور ټول پکې طاق دي. تناترین عدد چې اولیه هم ده، جفت هم د هغه څوک ده؟ هغه 2 ده. نور ټول طاق دي. داسې به اوس نه زده کوئ چې ټول طاق عددونه اولیه دي. نه، اولیه عددونه طاق دي. طاق عددونو کې موږ مرکب هم لرو. مثلا 15 په ځان هم تقسیمېږي، په 1 هم تقسیمېږي، په 5 هم تقسیمېږي، په 3 هم تقسیمېږي. نو بیا هغه اولیه نه شو، هغه طاق ده. یعنې طاق اولیه نه ده ضرور وایي چې ټول طاقونه اولیه دي. نه، ټول اولیه طاق دي، بغیر د څو نه؟ بغیر د 2 نه. 2 پکې جفت، نو ټول طاق دي. یعنې دا خبره باید بیا د اولیه عددونه زیاتره چې وي، زیاتره نه چې اکثرا بغیر د 2 نه ټول همیشه لپاره چې دي هغه طاق عددونه دي. خبره خو رسېده انشاءالله. دا خبره په یاد وي. بله خبره ګران زده کوونکو، بعضې اصطلاحګانې دي دوی په منځ کې، بعضې اصطلاحګانې دي چې هغه هم باید زده وي. چې مثلا موږ ته وایي چې دوی کې 2 ګونې عددونه ورته ویل کېږي. 2 ګونې عددونه دا معنا ورکوي ګران زده کوونکو چې د یو عدد نه بل عدد ته ځي، اولیه عدد کې 2 واحد یو بل سره فرق لري. 2 واحده. مثلا موږ 3 او 15 په نظر کې نیسو. 3 او 15 یو بل نه څومره فرق لري؟ 2 واحد. یعنې ته کله چې 3 سره 2 جمع کړي نو 15 درکوي، او کله چې 15 نه 2 تفریق کړي نو 3 درکوي. نو فرق د دې دواړو څومره شو؟ 2 شو. یعنې چې هلته ځي جمع یې کړه، دلته چې راځي تفریق یې کړه. نو دې ته 2 ګونې عددونه وایي، لکه دا عدد چې مې درته ویلی. یا فرض مثال 15 و ده ګران زده کوونکو، دا هم 2 ګونې ده. یا فرض مثال موږ 1114 وایي، 2 ګونې عدد ورته وایي. صحیح ده؟ یا ورته بل ورته وایي 3 ګونې عددونه. 3 ګونه هغه ته وایي چې 3 عددونه پرلهپسې 2 په منځ کې 2 واحده فرق ولري. لکه څه رقم 3 15 و. دلته مثلا 2 جمع که دا درکوي، 2 جمع که دا درکوي، بېرته 2 تفریقه دا ده، 2 تفریقه دا ده. خو ټولو کې دا کار نه کوي، فقط یو 3 دانو کې دا وشو. خبره خو انشاءالله ورسېدې که نه. دغې ته څه وایي؟ 3 ګونې عددونه. بله بعضې عددونه یې ورته پالندرومیک عددونه وایي. پالندرومیک عددونه هغه دي چې اولیه هم دي خو دواړه خوا یو رقم ویل کېږي. یو تعریف د زده کې در سره. پالندرومیک مثلا دا ورکې معنا ورکوي 11، دې خوا هم یو ده، هغې خوا هم یو ده. یا 101 یا 1 شپږ 15 شپږ 1 داسې شی د اولیې مثلا دغسې عدد هم اولیه ده، دې خوا نه خوا یو رقم ویل کېږي. نو دې ته چې پالندرومیک عددونه. دوی د منځ کې ګران زده کوونکو یو فرضیه ده یا یو قضیه ده چې هغه د ګلدباخ په نامه یادېږي. ګلدباخ هغه چې ده قضیه چې ده یا فرضیه چې ده ګران زده، فرضیه ده اصلا، قضیه نه ده، ولې چې په ټول کې صدق نه کوي. فرضیه ده ګران زده کوونکو. دا فرضیه چې ده ګران زده کوونکو، دا عالم داسې یو نظر لري، وایي ټول هر جفت عدد موږ کولی شو چې د 2 اولیه عددونو په د جمع په شکل ولیکو. یعنې 2 عددونه چې یو بل سره جمع شي نو موږ د جفت په شکل لیکو. مثلا څه رقم موږ 4 لیکو، 4 د 2 مثبت د 2 اولیه عددونو په جمع په شکل ولیکو، موږ وایو 2 جمع 2. دا اولیه دا هم 2 اولیه. یا موږ ته وایي چې 6 راته ولیکو، موږ ورته 3 جمع 3. یا موږ ته وایي 8 راته ولیکو، موږ وایو 3 جمع 15. صحیح ده؟ یا موږ ورته 10 راته ولیکو، موږ ورته 3 جمع 1 داسې. یعنې هر عدد چې اولیه ته جفت وغواړي ته جفت، موږ د 2 اولیه عددونو په د جمع په طریقه یې لیکلی شو. او دا عملیه په ټولو کې بیا صدق نه کوي، داسې عددونه پیدا کېږي چې همدغه کار موږ نشو کولی. همدې لپاره فرضیه نیسو، داسې غټ هغه نه ده، خو چېرته هم چې ورده همدې معنی ده. خبره خو انشاءالله پوه شوې که نه. دا د اولیه عددونو موضوع وه چې انشاءالله پرې وغږېده. دویم عددونه چې دي هغه کوم عددونه دي ګران زده کوونکو؟ مرکب کوم عددونه ته ویل کېږي؟ مرکب هغه عددونه دي
چې د هغې قسمونه دوه نه ډېر وي، حد اقل د دوه نه ډېر وي. مثلا حد اقل په 3 عددونو پوره تقسیم شي، په خپل ځان هم شي، په یو هم شي، په یو بل چا هم شي. نو کله چې په 3 وشول د اولینه خبره واوته چې چشته وخته هغه مرکب ته وخته. لکه سره هم ګرام ځکه کوم لکه سالور چې لیکو، سالور مثلا په سالور کېږي، په یو کېږي، خو په دوم کېږي کنه. نو دا عدد شو مرکب شو. یا شپږ د ګرام ځکه کو شپږ د مثلا شپږو کېږي، په یو کېږي، په دوه کېږي او په دریو کېږي. نو دا شو مرکب عدد شو. یا فرض مثال موږ لس لیکو، لس چې د ګرام ځکه کو په لسو کېږي، په بل په چا په یوم کېږي، په دوم کېږي، په پنځم کېږي ګرام ځکه. همداسې ګران زده کوونکو موږ شل ولیکو، شل په چا کېږي، ګوره په شلو کېږي، آفرین، په یو کېږي، بل په لسو کېږي، بل په دوو کېږي، بل په څلورو کېږي، بل په پنځو کېږي. یعنې ډېر عددونه دي. نو دې ته موږ سره کوم عددونه بیا وایو؟ مرکب عددونه ورته وایو. صحیح شو؟ دین دا مرکب عددونه چې په ځان تقسیمېږي، په یوم تقسیمېږي او په نورو عددونو تقسیمېږي. کله چې ګران زده کوونکو موږ دغه اولیه عددونه یو بل سره ضرب کړو، اولیه عددونه ضرب کړو، مرکب لاسته راځي. مثلا تاسو ګورئ چې 2 اولیه ده، 3 اولیه ده، 2 3 شپږ کېږي، 2 3 څو کېږي؟ شپږ کېږي. 2 3 ضرب کوي هغه د شپږ درکوي. یا فرض مثال 3 ده او 15، 3 په 15 درکوي، هغه د مرکب عدد ده. یعنې موږ کولی شو د اولینه چې لاسته راوړو مرکب لاسته راوړو. دا هم کولی شو مرکب بیرته چې ته تبدیل کړو اولیه تبدیل کړو، چې پس الاخر په تجزیه کې به دا موضوع بحث کوو او ورته پیښیږي. صحیح شو؟ دا و د مرکب او اولیه عددونو ترمنځ خبرې چې دا تعریفونه باید زموږ ټول زده یې ګران زده کوونکو. سوال دلته سره هم راځي ګران زده کوونکو، موږ ته سوال چې کله راځي سره هم ولیکو. اولیه عددونو کې چې سوالونه راغلي دي په کانکور کې هم راغلي دي، مخکې پخوا چې راغلي وو هغه سوالونه باید موږ زده وي. مثلا موږ ته سوال سره هم راکوي، سوال راکوي دا سوی د یو او لسو ترمنځ، یو او تر لسو ترمنځ څو اولیه عددونه دي، شمېر یې فقط ووایه. اول خو دا خبره هم زده وي ګران زده کوونکو چې دا خپله یو چې ده نه اولیه ده نه مرکب ده، دا هم په یاد وي. ولې چې موږ اولیه لپاره شرط دا ایښود چې 2 عددونه باید پوره تقسیم شي، یو په خپل ځان بل په یو خو فقط خپله ده، یو ده په یو تقسیمیږي، نو بل په یو چېرته هغه کېږي. نو دا فقط یو فکټور لري، یو قسم لري. نو دلته چې یو قسم لري موږ ورته دا نه اولیه ده نه مرکب ده. مرکب خو 3 دانې ده، خو 3 نه لري، خو یو دانه لري، نو مرکب شو نه اولیه شو. اوس موږ ته سوال چې راکړی وای د یو او تر د لسو منځ کې تاسو راته اولیه عددونه که چیرې یو اولیه مو دا به هم نه نیوه. ولې چې موږ ته ویل تر منځ کې. اوس ګورئ چاته وایي چې د اول نه د 15 او د شپږو منځ کې، یا د 15 د سلو منځ کې. نو 15 سل خو نه دي شامل، منځ کې په منځ کې چیرې هغه عددونه ونیسي. نو که دا اولیه مو نه به یې نیسي. و د دې د منځ کې څو اولیه عددونه دي؟ یو چې ده ګران زده کوونکو 2 ده، بل 3 ده، بل 15 ده، بل 7 ده. دا 4 دانې دي. نو 4 ورته القا کوي، دغه تاسو جواب شو. دا سوال درته راځي. او یا درته وایي د یو او لسو په منځ کې څو اولیه عددونه دي، هغه ټول جمع کوي راته، مجموعي څو کېږي. نو تاسو به راواخلئ 2 جمع 3 جمع 15 جمع وکړئ. 2 جمع 3 15، 15 لس، لس او 7 نو مجموعي څو شو؟ 7 شو. انده سوال درته راوړي ګران زده کوونکو د 7 مثلا د 7 او د 10 په منځ کې څو دانې دي. نو 7 به پکې نه نیسي، بیا داسې غلط نه شي چې 7 پکې زده دا اولیه ده، ما منځ کې ښودله ده. نو د 7 او د 10 په منځ کې 10 دغلته دي، 10 په منځ کې څو اولیه دي؟ ګوره 1 2 3 4 دانې در خبرې کوي. یا درته وایي چې دغه 4 دانې چې دي دا تاسو راته څه کوي؟ تاسو راته مثلا د مجموعې پیدا کوي. مجموعې څو کېږي؟ تاسو به ورته راواخلئ، دا به ټول دانه دانه جمع کړي، هلته به ورته وایي چې د دې مجموعه دغه شی راوځي. خبره خو انشاءالله پوه شي که نه؟ یعنې دغه سوالونه ګران زده کوونکو پکې راځي. سوالونه انشاءالله اسانه دي، ټول هله وایي داسې سوال پکې انشاءالله نشته چې تاسو یعنې زور پرې ونه رسېږي، ونه رسېږئ، هلې نه شئ کړئ. بعض وخت سوال درته راځي وایي تاسو ماته اولیه عدد ووایي، تاسو به ورته اولین عدد پکې څو ده؟ 2. 15 راته وایي، ورته دا چې ټول به مسلسل ولیکئ، اول دویم دریم څلورم پنځم 11 ده. 20 راته وایي، 20 پورې ځي، 15 وایي، 15 پورې به ځي. صحیح ده؟ دانه دانه به ورته پیدا کړي دغه عدد چې تاسو دغه شمېره ښودلې دغه عدد دی. دغسې حساب کې سوالونه پکې راځي. صحیح ده؟ تاسو به دغه اولیه او مرکب عددونه وزده وي. صحیح ده؟ بعد د دې نه چې ما اولیه نوم هغسې هم پېژنئ او مرکب نوم مې هغسې هم پېژنئ. بله موضوع چې ګران زده کوونکو موږ باید په حساب کې زده وي، هغه عبارت د چی څخه ده؟ طاقت څخه ده. موږ باید لږ څه طاقت یا پاور د الجبر نه په حساب کې په یاد وي. اصلا دا موضوع موږ په الجبر کې له خیره وایو او ښه غټه موضوع ده، ښه ډېرې ورځې نیسي، ښه ډېرې مثلا ویډیوګانې پرې جوړېږي. مثلا شاید یو درس 60 ویډیوګانې شي، یعنې 60 ساعته شي، یعنې ډېر کار پرې کېږي. خو دلته موږ لږ باید طاقت باندې پوه شو. ولې چې موږ بعض تجزیه کې، بعض جان نور بعد دینه کسر د شانې کې سوال نه کارو، باید طاقت پوه شو، لږ ډېر نه. نو لږ هغه څومره چې موږ ته ضرورت ده هغه تاسو زده کړئ. صحیح ده؟ ګران زده کوونکو طاقت څه رقم تعریفوو؟ وایي هر کله چې یو عدد څو ځلې په خپل ځان کې ضرب شي،
هر کله چې یو عدد څو ځلې په خپل ځان کې ضرب شي مونږ کولی شو دا ساده ولیکو. دغه ساده شکل دی چې شوی طاقت وایي. مثلا څه رقم مونږ وایو A ضرب د A، خپل ځان سره ضرب که ضرب د A ضرب د څو ضرب د A، څو دفعې ضرب شوی فرض مثال n دفعه ضرب د n دفعې ضرب کړی ده. اوس دغه عدد n ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی، نو دا مونږ ساده لیکو، ضربوی نه شو. که ضرب یې کوو مثلا په ډېر وخت نیسو، بیا چې ضربوي نو چې ته بیا طاقت وایو صحیح ده. ضربوي نه لنډې لیکو، نو لیکو A په توان د n، یعنی A چې دا په خپل ځان کې n دفعه ضرب شوی، A په توان د n چې دلته A ته مونږ چې وایو قاعده وایو، A ته قاعده یا بیس وایي، n ته چې وایي توان یا نما وایي، او دا چې ده دا هماغه طاقت ده صحیح ده. دلته مثلا که مونږ ته وایو چې 15 ضرب 15 ضرب 15 ضرب 15 ضرب 15 ضرب 15، دلته تاسو ګران زده کوونکو ګورئ چې 15 په خپل ځان کې څو دفعې ضرب شوی؟ شپږ دفعه. نو مونږ لیکو 15 په توان د څو؟ شپږ، یعنی 15 په خپل ځان کې شپږ دفعې. دا لږ غټو ضرب هم نه که لنډ هم ولیکه، دغه لنډ لیکلو ته یې شوی طاقت وایي. یا فرض مثال 2 لرو ضرب د 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 2 لرو ضرب دا کې مونږ وایو 2 ضرب شوي، څو ځله ضرب شوي؟ 1 2 3 4 5 6 اووه ځلې، 2 په توان د څو؟ اووه، لنډ هم ولیکه. پس کله چې یو عدد په خپل ځان کې څو دفعې ضرب شي همدا چې تاسو لنډ لیکئ دغه ته چې وایي طاقت ورته ویل کېږي. صحیح شو؟ ګران زده کوونکو دا هم په یاد وي چې موږ کله وایو چې A په توان د n، اول خو ته ویل زده کړئ چې A په توان د n ده، 15 په توان د شپږ ده او 2 په توان د 9 ده. معنا یې د دې څه ده چې A په توان د n معنا دا نه ده چې A ضرب n کوي. مثلا بعضو زده کوونکو ته وایي چې 2 په توان د 3 او 3 په توان د 2 څه ترفیع لري؟ وایي څه نه لري. ولې نه لري؟ وایي 2 3 شپږ 3 2 شپږ یې راسن ضربوي. دا طاقت ده، دا ضرب معنا نه ورکوي. کله چې موږ ته وایي 2 په توان د 3 معنا دا ده چې 2 په خپل ځان کې 3 دفعې ضرب شوی، یعنی 2 ضرب 2 ضرب 2 چې 2 2 4 4 2 8، او دلته هم 3 ضرب 3 ده، 3 په 3 کې 9 دغسې داسې به ضربوي. نو دلته مثلا که موږ ته وایي 15 په توان د 2 او 2 په توان د 15 معنا فرق یې تاسو وایي چې 15 مربع 15 په توان د 2 معنا دا ده 15 ضرب 15 15 15 25، او 2 په توان د 15 معنا دا ده چې 2 په خپل ځان کې څو دفعې ضرب شوی؟ 15 دفعې. 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 14 14 2 څو کېږي؟ 2 دېرش. د دې ځواب څو شو؟ 2 دېرش. 2 دېرش او 25 ځمکه او اسمان یو بل سره فرق کوي، یعنې دلته په معنا یې پوه شئ. یعنې کله چې موږ ته ویل کېږي 2 په توان د 2 یعنې 2 اووه ځلې ضرب شوی، 2 په اووه کې 14 معنا نه ورکوي. یا موږ ته څوک وایي چې 3 په توان د 100، دا معنا دا نه ده چې ګران زده کوونکو تاسو ورته دا ضرب کوئ 3 په 100 کې مثلا په تر دا غلطه خبره ده، غلطه ده چې تاسو ورته دا 300 وایي. دا معنا دا ده 300 دفعې ضرب کړه چې دا ضرب موږ نه شو کولی صحیح ده. نو یعنې مثلا که موږ ویل 300 دفعې ضرب کړو نو په دې معنا چې د ټول تختې کې څو ورقم پې نیسي، خو د 3 شمېره موږ نه شو پوره کولی. بیا نه پوهېږو چې هغه هم 100 دانې ولیکل که نه، خو لنډ یې ولیکه 3 په توان 100 ټوله معنا ورکوي. نو دغه لنډ لیکلو ته موږ چې وایو دې ته طاقت وایو. خبره خو انشاءالله پوه شوې که نه؟ دغه د طاقت ټول تعریف او ټوله خبره وه. تاسو به په حساب کې څومره طاقت زده کوئ دومره به زده کوئ چې چېرته موږ ته سوال داسې راشي، مثلا موږ ته ولیکي چې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 او تاسو دغه ورته ولیکئ چې 2 په توان د 4 دغه دومره به تاسو زده وي. یا داسې یو شی درته ولیکي تاسو یې دا څه معنا ورکوي، تاسو ورته 2 په توان د 4 دی نه 4 دفعې ضرب کړه. یا موږ ته سوال وایي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، دا څه معنا ورکوي؟ موږ وایي 3 دي 100 دفعې ضرب شوی، 15 دفعې ضرب شوی، 3 په توان د 100 دی 15 دغسې داسې به یې ضربوئ. یا فرض مثال موږ ته وایي چې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، تاسو به ورته دې ځواب دا معنا ورکوي چې دلته 2 4 دفعې راغلی، 2 په توان د 4 او 3 دفعې راغلی، 3 په توان د 100 د 3 دغسې دا معنا ورکوي. دغسې به لیکئ. دومره چې تاسو دی نو تاسو په حساب کې زده. یا فرض مثال موږ ته وایي چې 2 ده ضرب 3 ده 2 ده ضرب 3 ده ضرب 15 ضرب 2 ضرب 3 15 دا څه معنا ورکوي؟ موږ وایو 2 100 دفعې راغلی، 1 2 3 3 ځله راغلی، دلته 3 دي 100 ځله راغلی 3 دفعې، 3 په توان د 3، دلته 15 د 100 ځله راغلی 2 دفعې، 15 په توان د 100 د 2 دغسې به ورته لیکئ. کله هم چې سوال درته درکول شو او تاسو په دې شکلونو نو تاسو طاقت زده ده. مثلا موږ پس تجزیه مخته وړو دي پسې تجزیه سوالونه دغسې لیکو، وایي دا تاسو ولیکل شي. همداسې که چېرته درته راځي چې 2 مربع څه معنا تاسو ورته پوهېږئ 2 په 2 کې 2 په 2 کې 4 صحیح ده. یا ورته وایي 3 مربع څه معنا ده 3 2 شپږ نه 3 په 3 کې معنا ورکوي 3 3 9.
یا لیکي چې 4 مربع 4 په 4 کې 4 په 2 کې اته نه کوي 4 په 4 کې 14 یا لیکو 15 مربع 15 په 15 کې 15 یا شپږ مربع لیکو شپږ په شپږو کې سو کېږي شپږ دیرش و مربع څه معنا ورکوي و په و کې دا میخانیک هم کوي در سره و نه حسن مثلا در سره زده کوي چې اته مربع څه معنا ورکوي اته په اتو کې 4 شپېته یا 9 مربع څه معنا ورکوي 9 ضرب 9 یا وته یا 10 مربع څه معنا ورکوي 10 په 10 کې سل صحیح ده یا 11 مربع څه معنا ورکوي 11 په 11 کې یو سلو یوش صحیح ده یا 2 په توان د 3 څه معنا ورکوي 2 2 2 سلور سلور 2 اته یا 3 په توان د سلو 3 څه معنا ورکوي 3 20 معنا ورکوي یا 15 په توان د 3 څه معنا ورکوي 15 ضرب 15 یو سلو 15 یا 10 په توان د 3 څه معنا ورکوي 10 ضرب لس مساوي کېږي 100 ضرب دغسې تاسو کولی شئ نه دغه عددونه ټول ضرب کې دی معنا ده چې په دې باندې تاسو باید په طاقت کې ځان پوه کړئ صحیح ده دا شیان چې کله زده وي تاسو په حساب کې انشاءالله په طاقت کې لاس راباندې کړي دې سره هم یو څو خبرې نورې زده کوئ ګران زده کوونکو نوټ په شکل هغه نوټ په شکل دا خبرې دي ګران زده کوونکو اوله خبره دا زده کوئ در سره هر عدد چې توان نه لري توان یو وي هر عدد چې توان نه لري توان یو وي مثلا موږ ته ولیکي a موږ دلته موږ a په توان دی یو موږ ته ولیکي 15 موږ ولې ولیکو 15 په توان دی څو یو هر عدد چې توان نه لري توان یې څو ده یو ده خبره خو پوه شئ انشاءالله اسانه خبره ده که نه دویمه خبره دا زده کوئ چې کله موږ ته وایي یو په توان د n یعنی یو په توان د عدد طبیعي عدد مې هدف ده په منفي او هغې به نو څوک انتقاد ونه نیسي خیر موږ هدف انتقاد هم نه وي هغه شاګردان باید ناست وي چې په دې شیانو پوه نه شي موږ یې پوه کړو هغه استادان چې مثلا پوهېږي تاسو کوښښ مه کوئ چې د شیانو وګورئ ولې چې بیا زموږ غلطي ونه نیسئ نو بیا ښه خبره بیا خبره بل شي ته تلي نو دلته ما طبیعي هدف ده یعنې هدف مې دا ده چې انتقاد په یو بل ونه کړو کومه کلمه زموږ زده ده ټول ته یې رسوو هغه کوو تاسو خیر انشاءالله دې نه ښه ویډیوګانې جوړوئ که هېڅ مشکل نشته موږ دې ولس ته یې ورسوئ پرېږدئ چې دا کار مثلا یو استاد دا کار کړی او ما ته یې نه زده کړه زه روان یم دغه ده ته هم دغه د زده کړه ته هم ورپسې ځه ښې ویډیوګانې جوړې کړه موږ به درنه ښې شیان زده کړو ټول علم هم ځان سره ساتلی داسې کلک همغه څو شاګردانو ته یې وایي وخت هم نه وي ملامت هم ناست دی پوهېږم خو که وخت لرئ هغه کوئ ښه ویډیوګانې ښه قوي جوړې کړئ شاګردانو ته یې ورسوئ څه هر هدف چې لري خدای مو همغه هدفو ته ورسوئ انشاءالله ستاسو زموږ افغانستان به ټول همداسې آنلاین شوی او ټول به په خپل کورو کې ناست او درسونه به زده کوي او دا به موږ ته غټ افتخار وي نو یو په توان د طبیعي عدد هر طبیعي عدد چې ورکړي یو په توان د علم ورته شوی یو یعنی یو په توان د هر عدد یو صحیح ده یعنی یو په توان د 4 موږ ورته لیکو چې یو په توان د 100 ورته لیکو یو درېیمه خبره ګران زده کوونکو دا ده درېیمه خبره چې 0 په توان د هر عدد طبیعي عدد مې هدف ده جواب سوره دي 0 خو 0 په 0 کې 0 ده 2 دفعه راشي 0 ده 100 دفعه چې راشي 0 ده نو موږ ته کوی 0 په توان ده 100 موږ ورته بچي وای موږ ورته 0 وایو او څلورمه خبره دا ده ګران زده کوونکو زده کې چې هر عدد چې توان 0 شو 0 ورته وایو قاعده 0 نه ویل چې بیا پاسې به طاقت وبخي یو د طاقت قاعده 0 نه په دې چې بیا پاسته موږ په طاقت کې به په دې غږیږو چې دا په الجبر کې دا یو مبهم شکل راځي نور دلته که مثلا 15 ورکړي 15 په توان 0 یو کېږي شپږ په توان 0 یو کېږي دغسې دغه یو څلور وړې خبرې هم در سره طاقت کې زده کوئ انشاءالله چې بیا له خیره موږ تاسو الجبر ته ورسېدو دا عنوان کې به ډېر غږیږو ډېر کار به کوو څو ورځې به پکې کار کوو ښه ښایسته سوالونه دي که پیدا کېږي رقم هغه به درته له خیر انشاءالله کار کومه نو اوس هم دومره درته زده کوئ دومره طاقت زموږ حساب کې مهم ده دغه در سره ولیکئ پاکي کار کوئ کتابونو کې کار کوئ در سره وګورئ کوم کتابونه چې کور کې در سره دي هغې کار کوئ د اریانا ښوونیز مرکز کتاب در سره خو بیخي ښه کېږي ولې همغه درس باندې موږ روان یو نو هغه سوالونه در سره کار کوئ انشاءالله طاقت موضوع به په الجبر کې ډېر ووایو دا و د نن درس هیله ده چې یو شی هم زده کړي کوښښ وکړئ نور درسونه هم در سره دلته مخته یوسئ او دا ویډیوګانې نور ملګرو ته ورسوئ ښه ورځ ولرئ په مخه